سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. پروانه زیايي یم. د نن ورځې بحث مو د ستريس څنګه زموږ ایمني سیستم راته کمزوری کوي. مخکې له دې نه چې ودې بحث ته ولاړ سو، اول به د ستريس اړوند څو خبرې ولرو چې ستريس یعنې څه. ستريس یعنې فشار زموږ پر وجود باندې د دوو اړخو څخه راتللی سي، هم د پازیټیو نګاه څخه هم د نیګیټیو نګاه څخه، یعنې هم د خوشحالۍ څخه راځي هم د خواشینۍ څخه راځي. ستريس زموږ وجود ته د ډول ډول مثالونو له نګاه څخه راځي چې په نسخاو مثالونه دي. زه به ځینې دلته در سره شریک کړم. د فزیکي نګاه څخه راځي زموږ وجود ته، د ادراکي نګاه څخه، د احساسي نګاه څخه، د غبرګونونو د پیښو د نګاه څخه، د جنسي تیري له نګاه څخه، د جنسي ځورونې له نګاه څخه، او دا چې زموږ د HIV ټیسټ پازیټیو سي او یا هم زموږ د کرونا ټیسټ پازیټیو سي، نو بیا موږ د ستريس سره مخ کیږو، یعنې د فشار سره مخ کیږو. او ایمني سیستم چې دی، ایمني سیستم د بدن دفاعي سیستم دی چې د میکروبونو او یا هم باکتریا او ویروسونو په مقابل کې د مقابله کوي او زموږ بدن راته ساتي. تاسو به په دې ډېر حیران سئ چې په دې خبر سئ او پوه سئ چې ستريس د دې سبب کیږي چې زموږ د وجود زخمونه د 40 څخه تر 40% پورې جوړ نه سي. د دې څه مطلب څه دی؟ د دې څه مطلب مې دا دی که چیرې زما لاس زخم سي او زه پر دا زخم باندې تشویش وکړم، او لاس مې زخم سولي، مور دا نه جوړېږي، دا کله جوړېږي، مور داسې وکړه هسې تشویش مې وکړئ، ستريس مې واخیستی، دغه زخم 40% د دې د جوړېدو امکانات کمیږي. یعنې دومره ستريس په ایمني سیستم سره تړاو لري او دومره پر موږ بد تاثیر کوي او زموږ د زخمونو د نه جوړېدو سبب کیږي. دا په دې خاطر چې ستريس د ایمني سیستم د سرکوب کولو سره تړاو لري. د سرکوب کولو سره مې مطلب دا دی چې کله ایمني سیستم د ویروس یا باکتریا سره مقابله کوي او هغوی سرکوب کوي، د دغه سرکوب کولو سره ستريس تړاو لري. او ستريس دا کار د احساساتو په توسط کوي. زموږ د احساساتو په توسط چې موږ تشویش کوو، احساسات نسو کابو کولای، پر ستريس اوړي، نو کله چې ستريس مو واخیستی، ستريس دومره بد عواقب هم لري. اوس تاسو په دې پوه سولاست چې ستريس د دې سبب کیږي چې په ایمني سیستم کې بې نظمۍ رامنځته کړي. دا چې دا بې نظمۍ څنګه رامنځته کړي، په دې اړوند به هم بحث ولرو. ستريس د دې سبب کیږي چې د ایمني سیستم مو صحیح فعالیت ونه کړي، یعنې سیتوکینونه مو صحیح فعالیت ونه کړي. سیتوکینونه څه شي دي؟ سیتوکینونه د پروتین کوچني مالیکولونه دي او د ایمني سیستم خورا مهم برخه ده. سیتوکینونه د کیمیاوي پیغلې یا هم ناوې په څېر کار کوي او دوی معافیت ته اجازه ورکوي چې له یو بل سره مقابله وکړي. یعنې دومره مهم دي سیتوکینونه چې معافیت ته اجازه ورکوي تر څو مقابله وکړي د باکتریا او ویروس سره. خو دغه سیتوکینونه چې دي د ایمني سیستم په توسط جوړیږي او معافیت ته اجازه ورکوي. کله چې دوی معافیت ته اجازه ورکوي او دومره مهم دی، نو موږ یې هم باید جدي ونیسو چې سیتوکین د ایمني سیستم ډېره مهمه برخه ده. خو مهمه خبره اوس دلته ده، سیتوکینونه پر دماغ باندې بد تاثیر کوي، پر دماغ باندې اغیزه پرېږدي او د دې سبب کیږي چې موږ د ناجوړتیا سبب وګرځېږو. اوس نو سیتوکینونه ولې دا کار کوي؟ د سیتوکینونو وظیفه خو دا ده چې د سیتوکینونو وظیفه مو دا ده چې معافیت ته اجازه ورکړي چې مقابله وکړي. نو ولې بیا پر مغز بد تاثیر پرېږدي؟ پر مغز په دې خاطر بد تاثیر پرېږدي چې موږ ستريس اخلو، ستريس ورسره یو ځای کیږي، پر دماغ باندې بد تاثیر کوي او موږ د دې سبب کیږي چې زموږ هغه زخم یا کوم ویروس سره مقابله یا د کوم باکتریا سره مقابله دا په ورو سي، دا پروسه او سخته سي پروسه، نو وجود به مو د ډېر خستګۍ احساس کوو، د ناجوړۍ احساس به کوو. نو د دې څخه توصیه به مې دا وي تاسو ته چې تاسو له ژور ستريس څخه ځان وساتئ. ژور فشار پر ځان باندې مه راولئ، ژور ستريس مه اخلئ. د ژور ستريس اخیستو نتیجه ډېره خطرناکه ده د ایمني سیستم په توسط سره. زموږ دماغ او وجود
دواړه یو ځای کار کوي تر څو د ناجوړۍ په مقابل کې همغږي اعلان کړي. خو ټینشن یا دا سټریس یا هم دا ستاسو احساسات د دې سبب کیږي چې دا همغږي پروسه چې د دماغ او د بدن همغږي کوي د ویروسونو په مقابل کې دغه همغږي پروسه قراره کړي. نو چې کله دا قراره کړل دا معلومداره خبره ده چې زموږ مریضي به 40% جوړه نسي، د 40 څخه تر 40% پورې به جوړه نسي او موږ به ناجوړۍ احساس کوو او ناجوړۍ به مو خپل په لاس خپل ځان ته لویه کړې وي. ځینې ډاکټران په هندوستان کې په دې عقیده دي وایي ژور سټریس د خودکشي علایم دی. یعنې که یو څوک ډېر ژور سټریس کوي د ناجوړۍ په مقابل کې د داسې معنا دی لکه خپل ځان چې خپله وژني، دومره خطرناکه تمامیږي. زموږ دا سټریس لکه پر دماغ چې بد تاثیر کوي همداسې زموږ پر وجود هم بد تاثیر کوي. تنها دا نه دی، ځینې خلک فکر کوي چې سټریس پر دماغ بد تاثیر کوي. نه، سټریس لکه پر دماغ چې بد تاثیر کوي پر وجود هم بد تاثیر کوي. د دماغ او وجود ټولې سره لینک دي. نو د سټریس څخه ځان وساتئ. سټریس زموږ په احساساتو کې یو مړ دشمن په رقم دی یا د مړژواندې دشمن په رقم دی او دا مړژواندې دشمن هر وخت کولی شي پر موږ باندې حمله وکړي او زموږ د ناجوړۍ سبب وګرځېږي. زما هیله د ټولو هیوادوالو څخه او زما د ملګرو څخه چې دا ویډیو ګوري دا ده که تاسو په کرونا وایرس اخته یاست، ستاسو ټیسټ پازیټیو شوی دی، نو تاسو داسې کار وکړئ چې تشویش مه کوئ. کوشش وکړئ عادي واوسېږئ، نو تاسو به ډېر ژر جوړ شئ. او که تاسو عادي ونه اوسېږئ ستاسو ناجوړي به لا هم پر مخ ولاړه شي چې فیصدي یې ما تاسو ته ویلې وه تر مخه چې 40% ده. او ستاسو څخه مننه کوم چې تر اوسه مو ماته غوږ نیولی و. مننه.